نن زه تاسو ته 15 دلایل درکوم چې ولې باید خپل تجارت شروع کړئ او دا دلیلونه ټول د اسلام د ادرس نه دي. اول حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لسونه 9 برخې رزق په تجارت کې دی. دویم موږ سره الحمدلله استخاره ده چې موږ هر کار کولی شو استخاره وکړو، الله سره مشوره وکړو او مخکې لاړ شو. او دریم موږ سره په اسلام کې توکل دی چې په الله باندې باوري یو، موږ حرکت کوو او انشاءالله الله په هغه کې برکت اچوي او مخکې ځو. په اسلام کې که چیرته نشته دی، فکر وکړه که چیرته تاوان وکړې او ته ځان سره کښېنې هو ما تاوان وکړو، په دې شرط چې تا استخاره کړې وي، په دې شرط چې تا ټول دنیایي اسبابونه استفاده کړي وي او کوم شیان درته واضح نه وي په هغه باندې توکل وکړې او مخکې لاړ شي او اخره کې هم ناکام شوې نو بیا که چیرته نشته دی. او څلورم د باندې فکر وکړه چې کله هم په یو مسجد کې د مسجد جوړولو لپاره اواز کېږي، صدقې دپاره، زکات دپاره، او ته په حیث یو تجار کولی شي خپل صدقه هم ورکړې، زکات هم ورکړې، په مسلمان کې بلدونو ګوري نو دا به خبره نه وي. او پنځم غواړم د هم سره شریک کړم چې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله سبحانه وتعالی یو قوي مؤمن خوښوي نسبت د ضعیف مؤمن نه. علما په دې کې بحث کوي چې دلته قویتوب فقط د فزیکي قویوالي نه دی بلکې اقتصادي دی، د امکاناتو دی چې ته په کوم بخش کې مسلمان سره کومک کولی شي، آیا ته امکان پذیره یې که نه. که چې ډېر امکانات لري، که هغه دنیایي فزیکي امکانات دي چې ته فزیکي قدرت لري، اقتصادي امکانات دي، روابط دي، نو ته الله ته ډېر نسبت دنه چې یو مؤمن یا یو مسلمان په اتاق کې ناست دی نه غواړي تکلیف زحمت تیر کړي. او شپږم په حیث یو بونس غواړم درکړم مرته، دا هم به تا تشویق کړي چې تجارت شروع کړي. هغه دا دی چې کله هم ته واده کوې او د مهر بحث کېږي او ته هېڅ کله دا بحث ونه کړي چې مهر باید کم شي، ځکه ته پیسه دار او کولی شي هر مقدار مهر ورکړي، خو سر دې هم خوشحاله وي، خواښې دې هم خوشحاله وي او آینده ستا مېرمن هم خوشحاله وي. زما په دا شپږ دلایل موږ ته کافي دي چې بیرون وګرځو او یو تجارت شروع کړو او انشاءالله الله پکې برکت اچوي. متاسفانه مسلمانان د نور دنیا خلکو نه تقریبا 15% غریب دي. که تاسو وګورئ او 100 ډول باندې نور دنیا خلک چې تاسو امکانات وګورئ هغوی 80,000 ډالر لري، لیکن اسلامي نړۍ متاسفانه فقط 18,000 ډالر یو کس سرمایه لري او دا ډېر کمه ده. حالانکه موږ باید ډېر په بزنسو فرنټ کې وای، که تاسو بغداد وګورئ، که تاسو اسلامي مکه وختونه وګورئ یا عربان وګورئ، ما خپله تجارتونه کړي دي، بزنس یې کړی دی، سفرونه یې کړي دي او همچنان نور تشویق کړي تاسو دا کار وکوئ. خصوصا یو غریب سړی چې ورته راغی او خیرات وغوښتو هغه تشویق کړو چې لاړ شي، لرګي مات کړي او خرڅ کړي او په هغه باندې خپل ژوند مخکې وړو. نو نه پوهېږم چې ستا څه علت دی چې ته یو تجارت نه شروع کړې، یو خطره مخکې نه اخلې، لاړ شه انشاءالله، توکل په الله وکړه، استخاره وکړه، خپل پلان هغه خلصان شریکه چې کوم واقعا پوهېږي او بسم الله پې وکړه. مطمئن یم چې الله به د دنیا په آخرت کې درته په دې کار کې درته خیر درکړي او ته به پکې خوشحاله انشاءالله.